بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم اول نمبر آیات یوشتم سپاره ده. په دې سورت کې الله تعالی د هغه چا سره وعده د امداد کړی دا چې څوک صرف او صرف په الله باندې عقیده لري، یقین لري، د توحید عقیده لري، مطلب د الله سره شریک نه جوړوي، د الله سره برخدار نه جوړوي. او په دې اولنی آیاتونو کې الله د دې یو مثال بیانوي چې نیکانو خلکو سره الله تعالی څنګه امداد کوي، څنګه مدد کوي، څنګه کومک کوي، څنګه یې نصرت کوي. هغه داسې چې رومیانو ته الله تعالی په فارسیانو باندې غلبه ورکړه. رومیان او فارسان اصل کې د دې واقعي خلاصه او مختصر هغه ذکر کول دلته پکار دی، ځکه چې د دې آیتونو په مطلب سړی پوه شي چې د آیات څه مطلب دی. د قرآن د نازلېدو په وخت کې په دنیا کې دوه لوی بادشاهانو او دوه غټې امپراتورینې وې، دوه سوپر طاقتونه وو. یو فارسیانو، فارس به ورته وی، او د هغې بادشاه نوم کسرا و. په هغه وخت کې ایران، افغانستان او دا مشرقي ملکونه چې وو، ازبکستان، تاجکستان او دا ټول دا د فارسیانو د انډر د لاندې وو. او فارسیان چې وو دوی مجوسیانو، مجوسیان معنا د اور عبادت به کو، د نور عبادت به کو، مشرکانو دوی. او دویم غټ طاقت هغه د رومیانو. د روم بادشاه ته په هغه زمانه کې هرقل ویلا، او د هغوی دا د شام علاقې دا د هغوی په کنټرول کې. خو رومیان چې وو هغوی اهل کتاب و، نصارا او د عیسی علیه السلام په مذهب و اسماني دیني منو. د دې دواړو په منځ کې به ډېر جنګونه کېدل. نو یو وخت د فارس یو بادشاه صابور نوم یو، هغه د رومیانو د جنگ د پاره ډېر لوی لښکر او فوج ولېږو، خو رومیان یې کمزوري کړل، ډېرې علاقې ترې ونیولې، ازرعات، بصره، داسې نورې علاقې. رومیان صرف په قسطنطنیه او په روم کې پاتې شو. نو کله چې دې خبر نه دا مشرکان د عربو خبر شو چې زمونږ ملګري چې هغه فارسیان دي هغوی هم شرک کوي لکه هندوانه، او مونږ هم مشرکان یې، زمونږ ملګري وګوره هغوی په تاسو باندې غالب شو، مونږ هم په تاسو غالب شو، ستاسو دا دین به ټول ختم کو. جشنونه مناول چې زمونږ ملګري کامیاب شو. او رومیان خو اهل کتاب و، اسمان سره آسمانی کتاب باندې ایمانو، وایي د هغوی هم په کتاب ایمان دی، او تاسو دواړه به داسې کمزوري کېږئ. الله تعالی د مسلمانانو د تسلی دپاره دا آیتونه راولېږل چې تاسو مه خفه کېږئ. دوی خو مغلوبه شو رومیان، خو یو څو کاله وروستو هغه به واپس دا رومیان، دا نصارا، دا عیسویان دا به په دې مجوسو باندې غالبه کېږي. هماغه شان وشو، بیا په خپل منځ کې جنگ وشو،
نو دا رومیان په غالب شو. د قرآن دا پیشنګویم صحیح ثابته شو، مسلمانانو ته بیا خوشحالیان میلاو شي او مسلمانان بیا چې په کافرو باندې هم غالب شو، په مشرکانو د بدر په غزا کې. نو دغه واقعه الله تعالی بیانوي، د پیشنګوی په شکل داسې شوي نو، خو الله مسلمانان ته ویل چې داسې به کېږي او مغه شان وشو. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا قرآن دا صحیح کتاب دی. د غیب خبر خود الله نه علاوه بل څوک پې نه پوهېږي که نه. نو چې الله دا خبر ورکو نو پوه شه چې دا کتاب دا د الله تعالی دی. فرمایي رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن، داسې الله چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو. الرحیم داسې الله چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. الف لام میم، الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو. غلبت الروم، مغلوب کړی شو، کمزوری کړی شو. الروم رومیانا، د روم خلق کمزوری کړی شو. روم هم اصل کې په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې راتو، دغه په نوم باندې دا ملک وسم شته روم، دغه په نوم باندې دا مسما دی. فی ادنى الارض، په دغه نږدې ځمکه کې. وهم من بعد غلبهم، او دغه رومیان به رستو د مغلوبېدو نه، رستو د کمزوري کېدو نه. سیغلبون، زر دی چې غالب شي په پارسیانو باندې. فی ادنى الارض، په نږدې ځمکه کې. نږدې معنا چې دغه ځمکه لګېدلې وه حجاز ته. حجاز دا علاقه ده، دا قسیم او د عربو دا ځمکې دې ته لګېدلې وه، یعنی حد او حدود د دې سره او باډر یې د دې سره. نو مکې معظمې ته نږدې راتلله. فی ادنى الارض چې مکې ته دا نږدې ده. فارسیانو نه لرې وه دا ځمکه. الله ځکه وایي فی ادنى الارض، په نږدې ځمکه کې. وهم من بعد غلبهم، او دغه رومیان چې دي رستو د کمزوري کېدو نه، کمزوري کېدو د دوی نه، د رستو د مغلوبیت د دوی نه. سیغلبون، زر دی چې بیا به غالب شي په پارسیانو باندې. الله تعالی به ورته دوباره همغه شانتې غلبه ورکړي. فی بضع سنین، کله به وله ورکړي الله هغه وخت هم بیانوي. فی بضع سنین، په یو څو کلونو کې. بضع ویل کېږي د 3 نه تر 9 کالو پورې. خو بیا دوی ته دا غلبه چې کومه ده دا 2 کاله وروسته ورته میلاو شوه. الله ویلو چې یو څو کاله وروسته، نو 2 کاله پس ورته هغه غلبه میلاو شوه. لله الامر من قبل ومن بعد. اوس دلته دا معنا بیانوي چې د غلبې اختیار چې دی دا صرف د الله تعالی سره دی چې چاله غلبه ورکوي. غلبه په دې نه چې ستا کسان ډیر دی او که کم دي، تا سره پیسې ډیرې دي او که کمې دي، بلکې د الله خوښه ده چې چاله غلبه ورکوي. د بدر په غزا کې 314 کسان صحابه کرامو، اسلحې ورسره نه وې دومره، مقابل کې 1000 کافران او ټول مسلح وو. بیا هم الله تعالی د کمو کسانو له غلبه ورکړه، ځکه دا د الله خوښه ده. نو لله الامر، خاص اختیار چې کوم دی هغه الله تعالی لره پورا اختیار د غلبې او د مغلوبیت او د توحید کلمه به غالب وي. د دې ټول اختیار الله سره دی. من قبل معنا مخکې د غلبې د فارسیانو په رومیانو باندې. ومن بعد، او رستو د غلبې د رومیانو او د فارسیانو باندې. د دې ټولو نه مخکې او رستو چې کوم دی اختیار ټول د الله تعالی سره دی. یا من قبل معنا مخکې د غلبې د رومیانو نه او رستو د مغلوبیت د رومیانو نه. د دې دواړو نه مخکې او رستو اختیار ټول د الله سره دی چې الله وغواړي غلبه به درکوي. اشاره د دې خبرې ته چې اختیار د ټولو کارونو د چا سره دی؟ د الله سره. هیڅ کله به مخلوق نه داسې تمه مه لره چې دا به ماله دا وکړي او ماله به دا وکړي. نه، 2 رکعاته لمونځ کوه، د رب العالمین نه غواړه. ویومئذ، او په دغه ورځ به یفرح المؤمنون، خوشحالي به کوي او خوشحاله به شي مؤمنان. زیره د مؤمنانو صحابه کرامو ته دا معجزه د قرآن ده
چې داسې پیشنګویي ورکړې وه او داسې بیا وشو او مؤمنان بیا خوشحاله شو. د بدر په ورځ باندې هم مؤمنانو ته الله تعالی فتح ورکړه، کافرو ته شکست، او په دغه ورځ باندې هم کافرو مشرکان چې کوم هغې ته الله شکست ورکو او رومیانو ته غلبه ورکړه، ځکه رومیان مسلمانانو ته لږ نږدې وو. روم والا چې و نسوارا او عیسویانو آسماني کتاب د عیسی علیه السلام یې منو، یعنی دومره ګناهګار کافر به وو، خو لکه دومره وو چې د مشرکانو نه ښه د هندوانو نه ښه، دواړه کافر دي، خو د یو کافر نه هغه له هلک ښه دي، ځکه چې د هندوان چې دا بیخي الله نه مني. نو مسلمانان به خوشحاله شي په دغه ورځ باندې بنصر الله، په امداد الله تعالی د کتابیانو سره. ینصر من یشاء، الله تعالی مدد کوي او کامیابوي هغه چا لره چې وغواړي. وهو العزیز الرحیم، والله تعالی غالب ذات دی او د رحم والا ذات دی. الله تعالی مدد کوي د چا چې وغواړي. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله منا دا وعده کړي دا وعده الله تعالی چې مؤمنانو له الله تعالی خوشحالي ورکوي او دغه رومیانو له الله تعالی غلبه ورکوي. لا يخلف الله وعده، خلاف نه کوي الله تعالی د وعده خبرې. ولكن اکثر الناس، لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون، نه پوهیږي. الله تعالی دا صفت دی چې هغه د خپل وعده خلاف نه کوي. مونږ سره وعده کړي عزیزانو الله تعالی چې تاسو داسې کوئ، منځونه کوئ زه به تاسو له دا بدلې درکم، نیک اعمال کوئ دا به درکم، که مړه شوئ جنت ته به م بوځم. دا ټولې وعدې چا کړي دي؟ الله تعالی. الله په خپله وعده باندې وفا کوي. مونږ او تاسو اکثر کم دی چې مدد راغی، ما خو والا ډېر منځونه کول، ډېرې دعاګانې، یوه دعا مې قبوله نه شوه. دا ټول زمونږ ناامیدي او بل دا دی چې مونږ تلوار سره شیز غواړو. مونږ وایو چې بس انفن او فورا دې دا کار وشي، نو داسې نه کېږي، دا د الله قانون نه دی. تا لږه امتحانوي الله تعالی چې ته څومره اوبو کې، ته الله سره څومره تعلق ساتې. لیکن اکثر خلک چې کم دی هغه نه پوهېږي په څه باندې چې د الله وعده کې خلاف نشته، په دې نه پوهېږي. یعنی مطلب ذهن کې دا وي چې دا ټولې هسې خبرې دي، حالانکه صحیح خبره داره چې کم د قرآن د الله رب العالمین وعدې ټولې رښتینې دي، د الله وعدې ټولې پخې وعدې وي. دوی خو نه پوهېږي د دین په کارونو باندې او د دنیا په کارونو. یعلمون، پوهېږي دا کافران او ډېر خلک، ظاهرا من الحیات الدنیا، په ښکاره او په سطحي شیانو، من الحیات الدنیا د ژوند دنیوي نه. د دنیا په علومو باندې ډېر پوهې دي، په ساینس او په ټکنالوژي کې دا کافر ډېر مخکې دي، خو د آخرت په یوه مسله باندې هم نه پوهېږي. غفلت کې پراته دي د آخرت نه. ځکه که د اودس تپوس ته وکړي مسله وله نه ورځي، لمونځ تپوس ته وکړي د الحمدلله ترجمه به وله نه ورځي چې زه الحمد په مونځ کې وایم دې څه ترجمه ده، التحیات وایم د دې څه ترجمه ده. خو د دنیا کارونو ته سم انجینیران دي، بې ډاکټران دي. نو دې دا معنا شوه چې د دوی د دې دین نه غافله دي. الله قرآن کې خپله فرمایي ورپسې وهم عن الآخرة، دا کافران او دا بې دین او دنیا پرست خلک، عن الآخرت، د آخرتنا هم غافلون، هم دوی بے پروا دي. اشاره ده د خبرې ته زما بندگانو د آخرت نه مغافله کېږئ، د قرآن له ټیم ورکئ، د قرآن علوم زده کئ، د آخرت علوم زده کئ، د الله رب العالمین ښودلی شوي علوم لږ زده کئ. اولم يتفکروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. کافران ولی انکار کوي د قیامت نه؟ ځکه دوی سوچ نه کوي. که په دې ځان کې سوچ وکړي چې دا الله څنګه پیدا کړی، د دوی غټ دلیل دا دی چې یاره چې انسان چې خاورې شي بیا به څنګه پیدا کېږي. نو الله وایي ته دې ځان کې خو سوچ وکړه، ته مخکې څه شی وې؟ مخکې خو هېڅ هم نه وې که نه. ته الله تعالی اوس پیدا کړی چې د هېڅ نه الله پیدا کړي، او چې بیا ستا ذرات شته د هغې نه پیدا کول خو ډېر اسان دي که نه. 100 کاله مخکې دا څومره انسانان چې ګرځي په دې کې به تقریبا 95% خلک 100 کاله مخکې نه وو. دا ټول د 180 کالو د 180 مشران د 90 کالو دي. نو دا ټول الله تعالی د نش نه پیدا کړل که پیدا یې نه کړل. نو تا کله داسې ویلي چې یاره دا الله څنګه پیدا کولی شي چې دا شي خو تا بیا دوباره هم راپورته کولی شي که نه.
نو الله وی اولم یتفکروا فی انفسهم آیا دوی سوچ نه کوي فی انفسهم په خپلو ځانونو کې چې الله دوی څنګه پیدا کړي. دویم فی انفسهم معنا دا ده چې په زړونو خپلو کې سوچ نه کوي. کم سوچه؟ دا سوچ ما خلق الله السماوات چې نه دي پیدا کړي الله تعالی اسمانونه والارض او ځمکې وما بینهما او هغه څه چې په منځ د دې دواړو کې دي الا بالحق مگر د پاره د ښکاره کولو د حق. ښکاره کول د حق معنی چې الله تعالی خپل قدرت تا ته وښیي چې زه قادر ذات ما او ما سره تعلق جوړ کا. دا هر څه چې کړي په دې دنیا کې اسمانونه ځمکې بوټي کاڼي غرونه انسانان حیوانات پیریان حشرات سمندرونه وچې ورځ او شپه نور او سپوږمۍ دا ټول چا پیدا کړي؟ څوک یې تدبیر کوي؟ الله تعالی. دا د څه لپاره چې د انسان سوچ وکړي او حق ورته ښکاره شي. واجل مسمى او په نیټه مقرر سره. واجل مسمى مراد د دینه دا دی چې دا ارس الله پیدا کړي خو د دې لپاره ټیم مقرر کړی. دا ټول به فنا کېږي. مونږ او تاسو عزیزانو په خپلو سترګو وینو چې ماشوم پیدا شي او زمونږ په مخ کې بیا مړم شي. پلرونه زمونږ پیدا شوي دي او مونږ او تاسو ورله جنازې وکړو بیا یې ښخ کړو. ټیم یې مقرر یې که نه؟ ټول خلک وایي چې بس همدا ټیم ورته مقرر و. داسې زمونږ ټیمونه مقرر دي. داسې د دې ټولې دنیا هم ټیم مقرر ده. الله پیدا کړي د آخرت د ورځې دپاره چې تاسو سره حساب وکړي. بیا هغه به الله تعالی هغه ورځ راولي. هغې ته ویلی کېږي بعث بعد الموت، د مرګ نه وروستو زندګي. یعنې د اسمانونو ځمکې چې الله پیدا کړي دا د دې دپاره چې قیامت به الله راولي. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ خامخا ډېر د خلکونه بلقاء ربهم په ملاقات او په دیدار د رب خپل باندې مخامخ کېدو د خپل رب سره لکافرون خامخا منکران دي او کافران دي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دا بل دلیل الله تعالی ذکر کوي او ور ذکر کوي الله تعالی اے تاسو انکار کوي د قیامت نه داسې عذابونه به درمانې راولېږم لکه څنګه چې مې په ثمودیانو باندې رالېږلي. لږ خو لاړ شئ د هغې د کندراتو ته وګورئ چې ولې په دوی عذابونه راغلل. د دې وجې نه پې عذاب راغلی و چې هغوی هم ستاسو په شانتې د قیامت نه انکار کوو. نو چې تاسو هم انکار کوئ په تاسو به هم دا عذاب راشي. نو رب لا یزال فرمایا ولم یسیرو آیا ولی دوی نگرزی آیا نگرزی دوی فی الارض پزمکه کې فینظرو نو چې وګوري معنا سوچ او فکر وکړي کیف کان عاقبت الذین چې څرنګه و عاقبت اخري انجام او خاتمه الذین دها کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه دي مخکې د مشرکانو نه د خلکو انجام سو ټول الله هلاک کړل کنه نو داسې به تاسو هم هلاک کی بیا او ګور هغوی د تاسو نه ډېر قوت والا اوچت اوچتې باډیانې وې اوچت اوچت قدونه او قامتونه وو الله ورله ډېر طاقتونه ورکړي وو. كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض كانوا اغوي اغه مخکنی کافران اشد ډېر سخت او کلکه منهم د دوینا قوة د طاقت په لحاظ باندې ډېر طاقت والا وو غټي غټي باډیانې الله تعالی ورله ورکړي. واثاروا الارض او چیرولې به ازمکه معنا اړولې به ازمکه په خپل باندې به ازمکه اړولې قلبې به کولې دارنګي د ازمکه دا فصل به په خپل باندې کو لکه مطلب په خپل لاس باندې. واثاروا الارض وعمروها او آباد کړي و د ازمکه اکثر مما عمروها زیاته د هغې نه چې دوی آباد کړي دي اوسني مشرکانو. آبادیان هم د دوی نه مضبوطې په غرونو کې به آبادیانې کولې. قرآن کې راغلي دي زمکه چیرول او زمکه اړول د څه شي دپاره؟ د فصلونو دپاره د زمکې نه معدنیات راویستل په هغې کې به مشغولو او دارنګې آبادول د زمکې دا دي چې کورونه به جوړول اوچت اوچت بلډینګونه به جوړول داسې مضبوطې آبادیانې وي. اشاره د دې خبرې ته چې مضبوط قوتونه الله ورکړي خو په دنیا کې به لګول اخرت دپاره کار نه کوو. زمونږ او ستاسو اکثره ملګري الله وله ښې ځوانانې ورکړي بس صرف بس دې ته کار ویلی چې زه پیسه څنګه وګټم او مونځ یاره مونځ مې نه دی زده او دس بس وبکو روژه بس شکر دی 2 روژې نیسم په میاشت کې. نو دا عزیزانو دا ټول کمزوري خلک دي. وجاءتهم راغلی دوی ته رسولهم پیغمبران د دوی بالبینات په ښکاره دلیلونو د قدرت او د معجزو د الله د طرفه قدرتونه معجزې وي
دا ورته راغلی خو دوی به انکار کوو. نو بیا څه چلو شو؟ مطلب دا دی چې هغه الله تعالی هلاک کړل. نو فما كان الله نو الله تعالی ليظلمهم چې ظلم وکړي په دوی باندې، ولكن كانوا انفسهم لیکن و دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم یې کوو. ظلم یې دا و چې پیغمبران ورته مخامخ ولاړو او هغوی ته به ویله چې مونږ تا نه منو یا پیغمبر ستا پیغمبریم نه منو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. مانا دالا ثم كان عاقبتا بیا شو انجام الذين اساءوا السوء، الذين مانا د هغه چا اساءوا چې بدی کړي ډیر، السوء ډیر بدا، ان كذبوا انجام شو څه شي؟ انجام شو اسوأ السیئات، ډیر بد انجام ورله الله تعالی ورکو. د څه وجنه؟ ان د دې وجنه کذبوا بآیات الله چې دوی دروغجن ګڼلې نو آیاتونه د الله تعالی، معجزات ورته الله را لېږلي و هغې ته هم دروغ ویله. وکانو بها یستهزئون، و دوی چې په دغه آیتونو د الله تعالی پورې یستهزئون ملنډې کولې او ټوقې کولې. د الله رب العالمین د دین پسې به ټوقې نه کې. بعضې خلک چې دا پنسې را پورته کړي، دا نور خلک چې دي دا ورپسې ملنډې کوي. هلکه وایي څه خټو کې خو روان نه وي. څوک چې مسواک وایي وایي لکه څه په لاس کې رډانګې نیولې دی او روزانه بس داسې لګیا وي. څوک چې مونځ کې مړه به ځانه د بزرګ جوړ کړی. دا ټول مونږ او تاسو پوهېږو نو، او دا د الله رب العالمین د دین پسې استهزا او ملنډې کوو. بعضې خلک د ګیره پسې کوي، مړه ګیره دې پرېښې ده د شیطان په شانې، دا یو بل ته دا لګیایي که نه. عزیزانو د ټولو استهزا کول دا کوپر یو خپل یو عمل نه کول، یو ګیره خریل دی دا ګناه ده، په دې انسان وړه کول دی، برش کول دی دا ګناه ده، ګناهګار دی دا انسان. او یو چا پسې ملنډې کول، ګیره پسې ملنډې کول، دا به کوپر دی، ګناه نه ده. د الله د دین یو شاعري یو نښې پسې به استهزا نه کوي، جوماتونو پسې، مدرسو پسې، قرآن پسې، د الله رب العالمین د دین پسې. نو کافرو به دغه شانتې تکذیب به هم کو او استهزا او ملنډې به هم کولې. الله یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إلیه ترجعون. الله تعالی یبدأ الخلق اول ځلې پیدا کول کوي، ثم يعيده بیا به دوباره هم الله تعالی پیدایش کوي. یعنی دا اول چې چا پیدا کړي او دغه ذات به الله تعالی، دغه ذات الله تعالی به دوباره مونږ پیدا کړي. ثم إلیه ترجعون، ثم إلیه بیا با، ثم إلیه مانا بیا با خاص دغه الله تعالی ته ترجعون، او ګرځولی شئ تاسو، او بګرځولی شئ تاسو. ويوم تقوم الساعة په هغه ورځ باندې چې قایم بشي قیامت، را بشي قیامت. یبلس المجرمون مانا نا امید بشي مجرمان نه مراد ګناهګاران، فاسقان، کافران. ابلاس ویل کېږي چې حیران به پاتې شي او زړه ماتې به ماتې شي. لکه یو سړي چې یو ځای کې امید وي او ته ورځې ور روانې او ته وایې چې یاره دا کار زما وشي، او بس تمه دې وي چې وبشي لږه لږه تمه، او هغه چې دی نو بس د هغه ځای نه تا ته جواب میلاو شي چې نه ستا کار چې دلته نه کېږي، نو ته به څومره زړه ماتې به را روانې چې یاره بس دومره انتظار مې وکړو او کار مې ونه شو. نو عزیزانو دقه شانې به په ورځ د قیامت باندې به دغه شانتې دا کافران او دا مشرکان چې دي دا به په ورځ د قیامت هم دغه شانتې نا امیده به پاتې شي. یبلس المجرمون معنا دا ده نا امیده به پاتې شي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. پدې کې هم الله تعالی یې ورکوي چې دا مشرکان چې څوک هغه شریکان یې جوړ کړي الله تعالی سره چې د دوی دا عقیده ده چې دا به زموږ دپاره سفارش کوي، نو دا عقیده به هم د دوی باطله پاتې شي او سفارش به ورله هېڅوک هم ونه کړي. سوال دا دی چې دوی خو به خاموش پاتې شي نا امیده، خو د دوی دا مشران به وکالت کوي که نه چا لپاره چې بندګیان یې کړي. الله وایي چې نه هغوی به هم ته انکار وکړي چې نه دوی زمونږ سره هېڅ تعلق زمونږ د دوی سره نه و.
ولم يكن لهم او نبوي د دوی د پاره من شرکائهم د شریکانو د دوی نه هغه شریکان چې دوی د الله سره برخداران ګرځولم شفعاء شریک سفارشیانا یعنی دغه شریکان الله ته سفارش نشي کولای وکانو بشرکائهم او شبا دوی په دغه خپل شریکانو باندې کافرینا پس د نا امیدین کافرین معنا کافران او نه منکران دغه نه به منکار وکي انکار به وکي دغه نه و یوم تقوم الساعه په هغه ورځ باندې چې قیامت شي قائم یومئذ په دغه ورځ باندې یتفرقون تار تار بشي خواره خواره بشي دا کافران جدا جدا بشي معنا یو بل سره به تعلق ختم شي یو بل ته به هیڅ خیر نشي رسولای نه امید به یو بل پسې بلګیدلی چې دا به مال سوکي چې پته وته ولګي چې دا مال هیڅ نشي کولای دا باباګان او دا بوتان دا معبودان باطله دا خو منګه سه ټول عمر د دوی په نوم باندې نظرانه کولای دا خو سم نشي کولای نو بیا به جدا جدا شي روان به د جهنم ته فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فهم فی روضه نوی بدوی په باغچو کې یحبرون منا خوشاله ولې بشي ګوره کافر باندې به عذاب الله به جهنم تلیږي خو چې چا ایمان دنیا کې راوړي صرف د الله سره تعلق جوړ کړي دوی په ناشنا ناشنا باغچو کې وي روضه ویل کېږي د عربو په عرف کې هغه ځمکه چې ډیره پراخه وي او تازه وي شنه شنه بوټي پکې اوبه پکې روانې وي څومره خوند کوي داسې ځمکو کې به دا مؤمنان وي یحبرون معنا خوشحالي به ورکېدی شي عزت به ورکېدی شي نعمتونه به ورکېدی شي دې ټولو معناګانو ته شامل دي واما الذين كفروا هر چې هغه کسان دي چې کفر کړي وکذبوا بآیاتنا او دروجن غنی آیاتنا زمونگا وکذبوا او دروجن غنی آیاتنا زمونگا ولقاء الاخرته او ملاقات د آخرت د دین انکار کوي چې مړه قیامت نشته ګورو با نن سبا مسلمانانو کې مکثر نوجوانان دویم دا سیدی بساس تش په نوم باندې آخرت منی او خو عملونه د سکه اړول چې په آخرت باندې دوی ایمان نه لري ایمان چې څوک لري په آخرت باندې هغه نه کلم داسې غټ غټ ګناهونه غتی نه کی یا کتی وشي توبه وباسي فورا یعنی مطلب د نه کېدو دا دی چې همیشواله په غټو ګناهونو بیان کوي فورا توبه وباسي فاولئک نو دغه کسان چې دی فی العذاب په عذاب کې با محضرون حاضر کړي شي عذاب ورته ور کړي کی دغه کافرانو ته چې څوک د الله کتاب نه مني څوک هغه د آخرت ملاقات نه مني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نو پاکی بیانوي د الله تعالی پاکی کله چې بیگا کوي تاسو وحين تصبحون او کوم وخت چې سبا کوي تاسو یعنی سحر ما خام د الله رب العالمین بندگی کوي او د الله تسبیح وایي وله الحمد خاص الله تعالی لردا ټول صفاتونه واستاینا د کمال صفاتونه فی السماوات پسمانونو کې والارض او پزمکه کې وعشیا او په وخت د مازیګری کې هم تاسو سکوي د الله صفه د الله پاکي بیانوي او د الله حمد بیانوي وحين تظهرون او په کوم وخت کې چې تاسو مسبخین کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویل چې په دې آیات کې اشاره د ټول منځونو ته حين تمسون کله چې تاسو بیگا کوي بیگا وخت کې کوم منځونه ادا کړي ماخام او ماسختن حين تصبحون په دې سبا وخت کې کوم منځ د سحر منځ وعشيا دا وعشيا چې دا د مازیګری منځ او تظهرون حين تظهرون د دین ماسپخین منځ یعنی د منځونو پابندی تاسو کوئ نو تاسو د مشرکانو په لار باندې هغه مزاین يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها په دې آیاتونو کې الله تعالی عقلی دلایل بیانوي چې وګورئ الله تعالی دا کارونه کوي نو تاسو ولې دا مشرکان تاسو ولې د الله سره شریکان جوړوي اے دا ژوند څوک ورکوي جواب دا دی چې الله تعالی مرګ څوک راولي الله تعالی راولي زمکه باندې دا باران څوک راوري او بیا یې څوک را ټوکوي دا نباتات پکې الله تعالی نو ولې تاسو بیا د الله سره شریکان جوړوي ولې د الله خبره نه منئ یخرج الحي را وباس الله تعالی الحي ژوند
من المیت د مړنا ويخرج المیت او راوباسي مړې من الحي د ژوندینا. څه مطلب؟ مړې د ژوندینا راوباسي ژوندی د مړینا. مطلب دا دی دا انسان چې دی دا پیدا کوي دا ژوندی دی من المیت د مړې نطفې نه د دغه اوبو نه الله تعالی پیدا کوي. خو هغه خو چې کم دی نو انسان نو الله ته انسان جوړ کو او دغه نطفه چې دا د انسان نه پیدا کوي. بعض علما و یخرج الحی راوباسي الحی ژوندی بچی د چرګوړې من المیت د مړې انډې نه او دغه انډم چې د راوباسي من الحی د ژوندی چرګې نه. دا څوک کوي؟ الله تعالی کوي. یا الحی معنا دا ده هغه مسلمان راوباسي را پیدا کوي من المیت د کافر نه. ډېر کافرانی بچي مسلمانانی. ويخرج المیت راوباسي مړ نه مراد کافر من الحي د ژوندینا. ډېر مسلمانانی بچي کافران شي او بچي مرتدان شي. نو دا ټول کارونه څوک کوي؟ الله تعالی کوي. ويحيي الارض او تازه کوي او ژوندي کوي الله تعالی الارض ازمکا بعد موتها رستو د وچېدلو او رستو د مړ کېدلو نه مراد رستو د وچ کېدلو نه یعنی وچ شي د ازمکا خشک شي په دې کې فصل نه کېږي الله په باران وکړي نو په دغه سره چې دی هغه دغه وشي د ازمکا را تازه شي. وکذالک تخرجون نو همدارنګې تاسو به تخرجون راویستلی کېدلی شئ د ځمکې نه لکه څنګه چې الله تعالی د ځمکې نه دا تخم را اوچتوي او د دې نه بوټی جوړوي هغه ورجیږي واپس ته الله ونه جوړه کړي دغه شان به تاسو نه الله تعالی تاسو به الله تعالی په ورځ د قیامت را پورته کوي. دا نور ټول ورپسې آیتونو کې د الله تعالی خپل قدرتونه بیانوي او تاسو پکې سوچ کوئ دا ټول کارونه دا څوک کوي؟ الله تعالی. نو د هغه ذات نه د کېدو یقین وساتئ په هغه ذات دپاره تاسو سجدې وکړئ هغه ذات سره تعلق وساتئ. ومن آیاته او بعض د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه د نخو د قدرت د الله تعالی نه اندا د خلقکم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورې نه پیدا کړی تاسو د خاورې نه سمنا تاسو پلار د خاورې نه پیدا کړی چې آدم علی السلام او یا کومنګ او تاسو ته مراد منګ او تاسو خو د نطفه د اوبونه پیدا کنه د پلار او د مور د اوبینه د اوبنه چې پر رحم او د مور په خېټه کې انسان جوړیږي خو دغه اوب چې کم د دام چې جوړیږي د خاورې نه جوړیږي ځکه د انسان د رزق د خاورې نه کنه د اغې نه دا راجم شي د اغې نه د اوب جوړ شي. ثم اذا انتم بیا شوي تاسو بشر انسانان تنتشرون چې خواره واره شوي پس مکه کې به ګرځي ګوره تاسو ټول الله د خاورې نه پیدا کړی غرور پیدا نه کوي ځان کې ګورم د دې خاورو نه پیدا یو خاورو لبزیم. ومن آیاته او بعض د نخو د قدرت د الله تعالی نه او د توحید د الله تعالی نه اندا خبره ده خلق لكم چې پیدا کړی د تاسو لپاره من انفسکم د ځانونو او د نفسونو تاسو نه د جنس تاسو نه ازواجن بیبیانې خزی د پیدا کړی دي. معنا دا چې تاسو د جنس نه معنا انسانانی دغوي الله تعالی تاسو له داسې بیبیانې درکړي دي چې هغه انسانانی دي انسان دي. معنا دا چې پیریان نه دي چې پیریانو سره نکاح هم کولی بیا هم څه حال وي د خپل جنس نه ځکه چې لتسکنو الیها د دې د وجې نه چې مایله شئ تاسو دوی ته او مطمئن شئ تاسو دغه خپلو بیبیانو ته. که چیرې دا ښځې ستاسو د بل جنس نه وی څه مطلب یا پیریانو کې بیا به ته یېرېدې چې یاره ښځه مې رانوته او دلته به په تا باندې رپرپې راتلې او یا چې دی مطلب د دې نورو زناورو نه وی لکه مثلا ستاسو ښځې د میخو او د غواګانو او د خرو نه وی وی تاسو نارینه او ښځې انسانانې نه وی نو بیا به ورته ستاسو سکون او آرام راتلې بیا به ستاسو زړه کې سکون او آرام نه وی. اوس چې دی نو د دې ښځه کې الله تعالی آرام یې خیر آرام په ښځه کې سکون دی. سکون په یو څو شیزونو کې د دنیا یو سکون په کور کې دی چې الله تعالی سړي له پراخه کور ورکړی په ښځه کې دی چې الله ورله ښځه ورکړي نیک عمله بیبي دارنګې د شپې په شپه کې دی چې سړی د شپې قلارې ښه صحیح وده شي دا ټول الله تعالی قرآن کې بیان کړي او نبی علیه صلات وسلام په احادیثو کې بیان کړي دي. نو چې کله کله تنګېدلی او اطمینان هم په زړه کې نه و نو ډایرک خپلې ښځې خواله ځئ خپل کور خواله ځئ هغې سره اطمینان په سړي کې راځي. مونږ او تاسو د مسافر چې اکثر هم په دې زړونو کې ټینشن او زړونه هم تنګي هغه وجه دا چې د ښځو نه لرې یو دومره ډېرې مسافرین هم دي په کار عاجزانو چې په کلونو کلونو سړی د خپلې ښځې نه مسافر وي زیات نه زیات 4 میاشتې 6 میاشتې ترتیب داسې برابروئ او بیا ځئ واپس زر ټیکټ کوئ خیر دی میاشت له ځئ 2 میاشتو له ځئ خو
مسافری دومره اوږده اوږده مه کوئ. وجعل بینکم مودة ورحمه، پیدا کړی د الله تعالی په منځ تاسو کې مودة دوستانه او مینه ورحمة او مهرباني. د ښځې او د خاوند په منځ کې الله تعالی مینه پیدا کوي. بیا تا به لیدلې هم نه وي، مور و پلار به درله کړي وي، خو چې کور ته راشي بس ورو ستا به ورسره مینه پیدا کېږي. دا څوک پیدا کوي دا مینه؟ الله تعالی. ورحمتا، رحمت به زړه به پې درد کوي. رحمت دې ته ویل کېږي عزیزانو چې بیماره شي نو ستا به پې زړه درد کوي چې یاره دا ډاکټر له بوځمه، یا بل تکلیف ورته ورسېږي نو ته به ورته وایې چې یاره ته به ورسره ودرېږي، زړه به دې پې درد کوي. دا د زړه درد به دې مسره پیدا کېږي. او چې ښځه دې نه پردی ښځه بیا ورسره نه سړي مینه وي او نه دارنګي نه ورسره پې سړي رحمي سړی وایي چې زه پردی بچی دی زه پې څه کومه. نو عزیزانو دې ته ویلی کېږي د الله قدرت. تاسو ته په خپل کورونو کې الله په خپل قدرت ښودلی دی. ان فی ذلک، یقینا په دې پیدا کولو د محبت او د رحم کې ستاسو په منځ کې لآیات خامخا ډېر دلیلونه دي د الله د پیژندلو، لقوم د پاره د هغه قوم یتفکرون چې هغوی سوچ او فکر کوي. ومن آیاته، او د نښو د قدرت د الله تعالی نه، او بعضې د نښو د قدرت د الله تعالی نه، د کامل قدرت د الله تعالی نه، خلق السماوات، پیدایش د اسمانونو دی، والارض، او د ځمکې. د اسمانونو ته ګورئ د الله تعالی پیدا کړي، د ځمکې د الله تعالی پیدا کړي، نو تاسو بیا ولې بل چاته را مدد شوئ؟ دریم واختلاف السنتکم، او اختلاف د ژبو ستاسو، جداوالی د ژبو ستاسو، و الوانکم، او د رنګونو ستاسو. د ژبو ستاسو معنا د هر سړي ژبه جدا ده، هر قوم ژبه جدا ده. چا پښتو ژبه ده، د چا پنجابي ده، د چا فارسی ده، د چا عربي ده، د چا ترکی ده، د چا انګریزي ده، د چا فرانسوي ده. او بیا په دې ژبو کې بیا لهجې دي. افریدي په پښتو کې ګوره، افریدیان چې خپلو کې خبرې کوي نو ته به پې نه پوهېږي، بنوسیان چې خبرې کوي نو ته به پې نه پوهېږي، پښتو به وایي. وزیرستانیان دا نور چې کوم دی دوی چې خبرې کوي ته به پې صحیح نه پوهېږي. نو دا اختلاف السنتکم چې کوم دی دا چا جوړ کړي؟ دا الله تعالی. تاسو له الله تعالی مختلف ژبې درکړي. و الوانکم، او رنګونه، څوک سپین الله پیدا کړي، څوک توره، څوک غنم رنګي، څوک سره، څوک قسمه قسمه. عزیزانو دا صرف په دې خاطر چې تاسو د الله قدرت وپېژنئ. په ژبه به د چا سره تعصب نه کوئ چې یاره زه پښتو یم او ته پنجابي وې، زه مړه ته خو پنجابی، چاته به په سپک نظر باندې نه ګورې. ټول د الله بندگان دي او ټولې ژبې د الله رب العالمین را لېږلي د الله قدرتونه دي. بهترین انسان هغه دی چې هغه تقوادار وي، هغه که د هرې ژبې والی، هغه په هندوستان کې اوسېږي او هندوی. هندونه مراد دا نه چې د بوتانو بندګي کوي، هندونه مراد چې د هندوستان وي، د انډیا وي، خو چې د توحید عقیده لري او الله ته سجدې کوي او ایمان مضبوط وي، دا به ستا د سر تاج وي. د هغه انسان نه چې ستا ورور دی، ستا په کور کې او بېلمازه دی، مونځ نه کوي، بېدینه دی، ولو که سور سپین دی ستا ورور دی، نو هغه به تا ته ډېر محترم وي، ځکه د هغه د الله سره تعلق دی. نو فضیلت عزیزانو دا په تقوا باندې دی، دا په رنګونو او په ژبو باندې نه دی. ان فی ذلک، یقینا په دې کارونو کې، په دې نښو کې، لآیات خامخا ډېر دلیلونه دي د پیژندلو د الله تعالی للعالمین، د هغه خلکو دپاره چې پوهه لري، پوهه لرونکو دپاره. ومن آیاته، او بعضې د نښو د قدرتونو د رب العالمین، منامکم باللیل، خوب کول ستاسو دی، باللیل د شپې، والنهار، او د ورځې. دا څومره لوی قدرت د الله تعالی دی چې دا خوب څوک ورولي؟ الله تعالی. بعضې خلک دی الله تعالی ته خوب وتښتوي، خوب ته وتښتوي، بیا ګرځي په دې ډاکټرانو باندې خوب ورله نه ورځي، نو هغې ته بیا څوک خوب نشي راواپس کولی. نو دا خوبونه چې ورکوي دا څوک؟ خوبونه چې انسان له د خوب توفیق ورکوي دا څوک ورکوي عزیزانو؟ الله تعالی. نو منامکم باللیل، د شپې خوبونه. شپه الله تعالی مخکې ذکر کړه، وجه دا ده چې د شپه اصل کې د خوب دپاره ده. والنهار معنا دا ده چې د ورځې خلک خوبونه کوي، خو د ورځې خوب چې کوم دی هغه لږ وي، کله کله وي، قیلوله ورته ویلی کېږي. وابتغاؤکم من فضله، او لټول ستاسو، طلب کول ستاسو، من فضله، د فضل د الله تعالی نه. فضل نه مراد چې کوم دی ځان له څه ګټل، دا د ورځې چې کوئ دا څوک، دا ورځ دله چا جوړه کړې؟ الله تعالی. چا درله توفیق درکړی؟ الله تعالی درله درکړی.
ان فی ذلک یقینا پدې کې پس شي کې چې دا د شپې تاسو خوب درولي د ورځې کله کله خوب درولي او دا ورځ تاسو د پاره د مزدوري ګرځولې دا پدې کارونو کې خامخا نخې د پیژندلو د الله تعالی دی لقوم د پاره د هغه قوم يسمعون چې غوږ دی د الله کتاب ته چې د الله کتاب واوري پوي بشي چې دا کارونه الله تعالی کوي نو صرف د الله بندگی کوي د الله سره څوک شریک او برخدار م جوړوي ومن آیاته او بعضې د دلیلونو او بعضې د نښو د قدرت د الله تعالی نه دا دی یریکم البرقه چې ښایي تاسو ته درښایي تاسو ته البرقه برېښنا دا برېښناګانې څوک راولي الله تعالی راولي خوفا د پاره د ویرې وطمعا او د پاره د امید د بارانه کله کله دا برېښنا چې راځي نو دا د عذاب په شکل مخکې راځي نو بیا راسې تندرونه ترې راولېږي سړی ویرېږي زر منډه کي یو داسې سوري ته او داسې ځای ته شي چې یاره په ما باندې چېرته تندر راونه غورځېږي الله تعالی پې بندګان ویروي او کله کله برېښنا د دې دپاره وي چې یاره د انسانانو ته پته ولګي چې اوس باران را روان دی چې خوشحاله شي امید پیدا شي وينزل من السماء راوروي او راښکته کوي الله تعالی من السماء د وریځو نه چې د اسمان د طرفه دي ماء بارانا فیحیي به الارض نو را تازه کوي او را ژوندي کوي به په دغه اوبو سره الارض ځمکه بعد موتها رسو د وچېدلو د دې ځمکې نه ځمکه چې خشک شي الله په باران وکړي باران چې وشي د هغې سره شنکیات راشنه شي دا څوک کوي الله تعالی یې کوي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا آیاتونه معنا نښې د قدرت د الله تعالی دي لقوم د پاره دغه قوم یعقلون چې عقل لري د دې معنا دا د عزیزانو چې ګورئ د اسمان دا وریځې چې دی الله یې راولي بارانونه الله راوروي شنکیات الله راټوکوي خوب الله تعالی انسان لورولي ورځ او شپه الله راولي اسمان او ځمکه الله پیدا کړي ژبې مختلفې پښتو فارسی پنجابي عربي انګریزي دا الله پیدا کړي دا ټول هر څه الله تعالی کړي ښځې الله تعالی تاسو له پیدا کړي ستاسو د جنس نه چې ستاسو ورسره مینه او محبت وي تاسو یې د خاورو نه پیدا کړي دا د څه دپاره الله وایي الله دې دپاره چې د هر څه ما کړي نو بیا تاسو ما سره ولې شریکان جوړوئ ولې وایي چې د پلانې بابا چې کوم دی دام اختیار لري الله تعالی خو دی خو یاره دا زمونږ د بابا صاحب او کاکا صاحب هم کم نه دی نو د الله تعالی د دې آیتونو مطلب دا دی چې د الله سره هیڅ څوک شریک نشته دی دا کارونه ټول الله تعالی کوي صرف یو الله بندگی کوي او دا خلک چې دا ډېر بزول عقیدې لري لکه د هندوستان کې په کروڑونو خلک دی په بوتانو عقیده لري څوک په غواګانو عقیده لري زمونږ دا کمزوري مسلمانان په قبرونو عقیدې لري په انسانانو عقیدې لري چې لږ داسې معمولي دغه شي یاره په ما بچا څه کړي او یاره کاکا صاحب او بابا صاحب په هله څه وکړه او بس ورځ مې نه روانېږي بس ورځ مې بنده ده یو څه راله وکړه خیر دی پیسې به درله درکړم دا ټولې غلطې عقیدې دي عزیزانو هغه رب نه د کېدو یقین وساتئ په هغه رب سره هغه خزانې دي نو رب العالمین فرمایي چې دا بې عقله خلک چې دي دا مشرکان دي شرکونه کوي عقلمند سړی د الله سره څوک برخدار نه جوړوي ومن آیاته او بعضې د نښو د قدرتونو د الله تعالی نه ان دا خبره ده تقوم السماء چې ولاړ دی د اسمانه بغیر د ستنو الله تعالی ودرولی ای دومره غټ اسمان الله ودرولی او ستا دومره معمولي هغه معمولي حاجت وي او هغې کې ته ځې ته د بل چا نه غواړې الله وایي غټ غټ کارونه ما کړي ما نه وغواړه والارض بامره او ځمکه بامره په حکم د الله تعالی سره ځمکه الله غوړولې ده او اسمان یې ودرولی دی په ځمکه کې ستاسو دپاره قسمه قسم نباتات ونې دي قسمه قسم فصلونه دي معدنیات دي ښایسته نرمه ځمکه الله دله جوړه کړې آبادي پکې کولی شئ داسې سخته نه ده د اوسپنې په شان چې کرونده پکې بیا نشئ کولی داسې نرم هم نه ده چې تاسو پکې مزل نشئ کولی پکې ډوبېږئ نه ښایسته ځمکه الله تعالی جوړه کړې دا چا ده الله تعالی او بل خوځېږي نه دا ځمکه لکه ګوره لږه زلزله راشي یو منټه زمونږ څه حال وي آبادۍ نه راوغورځېږي دارنګې ځمکې آبادي خرابه شي انسانان ویرېږي دا ټول د الله قدرتونه دي سوچ پکې کوئ که نه ثم اذا دعاكم دعوة من الارض بیا چې کوم وخت آواز درکړي تاسو ته انسانانو دعوتن یو آوازه من الارض د ځمکې نه د پاره د راوتلو اذا انتم بس ناګهانه تاسو به تخرجون راوځئ ټول د دې ځمکې نه ای تاسو ټول به د ځمکې ته لاړ شئ منها خلقناکم وفیها نعیدکم
د دې ځمکې نه مې پیدا کړي او د ځمکې له به واپس ورځئ بیا چې شپېلۍ ووهلی شي د دې ځمکې نه به م واپس را وباسم او را روان به وئ هغه محشر ته به تاسو بیا را روانې محشر نه مراد میدان د حساب وله من في السماوات والارض كل له قانتون دا ځمکه او اسمان خو پرېږده په دې ځمکه او په اسمان کې چې څه دي دا ټول د الله تعالی په اختیار کې وله او خاص د الله په اختیار کې من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې دي کل له قانتون ټول چې کوم دي دا تابعدار دي الله تعالی ته قانتون معنا عاجز دي قانتون معنا الله ته مسخر دي هیڅ شی د الله تعالی د تسخیر د لاندې هیڅ شی د الله تعالی د کنټرول نه بهر نشته نو چې هر څه د الله په لاس کې هر اختیار د الله تعالی په لاس کې نو د خلکو دا خبرې به غلطي نه دي چې دا پلانې اختیار پلانی ولی لور کړي پلانا به پلانی بابا لور کړي دا ټولي غلطي خبرې دي عزیزانو الله سره هیڅ څوک شریک نشته پیغمبر مر سره شریک نه دي صحابه مر سره شریکان نه دي پیغمبر صحابه کرام پرشته مر سره شریکان نه دي نو دا غوره مخلوق دي دا غینه کته مخلوق چې هغه اولیاء دي هغه د الله سره شریکان نه دي هیڅ څوک د الله سره شریک نه موږ چې کلمه ویو دا غي معنا هم دا چې لا اله الا الله لا اله معنا دا نشته د لایق د بندګۍ الا الله یوازې والله دی هیڅ څوک د الله سره شریک نشته وحده لا شریک له یوازې د هغه سره شریک نشته وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی یبدأ الخلق چې اول پیدا کول کوي اول ځل پیدا کول کوي ثم يعيده بیا به دوباره هم دا انسانان پیدا کوي اول ځل چې الله تعالی انسانان پیدا کړي نو دوباره هم پیدا کولی شي د کافرو ما مخکې مې ویله کافرو به قیامت ځکه نه منو چې موږ مړو شو خاورې شو بیا به څنګه را ژوندي کیږو الله وایي چې اول تاسو څنګه پیدا شوي وئ د هیڅ نه پیدا نه وئ تاسو خو سوچ وکئ 100 کاله مخکې 200 کاله مخکې ستاسو نام و نشان و نه څنګه الله پیدا کړی او اوس خو لا تاسو موجود دي او بیا ذرات موجود دي د هغې نه خو پیدا کول بیا ډېر اسان دي نو الله فرمایي وهو دا دواړه کارونه اول پیدا کول او وروستو پیدا کول اهون ډېر اسان دي علیه الله تعالی ته یا وهو معنا دا دوباره پیدا کول چې کوم دي د انسان د ذهن مطابق اهون ډېر اسان دي علیه په الله تعالی باندې څه مطلب یو انسان چې اول یو شیز پیدا کوي هغې دپاره ډېر سوچ کوي چې یاره دا بجلی به څنګه جوړوم او دې نه به څنګه فایده اخلم خو چې بیا جوړه شي دوباره جوړول ډېر اسان دي ګاډی به څنګه جوړوم بیا دوباره دویم ګاډی خو هر سړی جوړولی شي انسان چې اول پیدا شي دوباره چې بیا پیدا کول د انسان د ذهن مطابق دا خو بیا ډېر اسان دی نو تاسو ولې دې نه انکار کوئ چې آخرت نشته دی دوباره ژوند نشته ای کافرانو ای مشرکانو وله المثل الاعلى خاص الله تعالی د پاره د صفت ډیر لوی فی السماوات پسمانونو کې یعنی قدرت د الله تعالی ډیر لوی دی علم د الله تعالی ډیر لوی دی فی السماوات پسمانونو کې والارض او پزمکه کې وهو العزیز او هغه الله تعالی زورور ذات دی الحکیم او حکمت والا دی زورور معنا دا چې خپل حکم په خپل نافذولی شي خو تاسو له مهلت درکې انسانانو حکیم ځکه په زور نه کوي چې الله تعالی حکیم دی حکمت والا دی لږ موقع درکې تاسو ته چې تاسو څه کوئ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء دلته الله تعالی یو مثال بیانوي د مثال د مشرانو سره چې کینې نو مشران اکثره د کشرانو ته چې نصیحت کوي مثال ورته بیانوي په مثال سره ذهن کولاوي مثال داسې د عزیزانو چې تاسو وایي چې د الله سره د اولیاء شریکان دي برخداران دي الله تعالی بچی ورکوي خو د اولیاء ولې هم څه حصه ورکړې ده نیکانو خلکو له ورکړي الله تعالی خو رزق ورکوي خو د اولیاء له یو حصہ ورکړي نو الله تعالی په دې خبره رد کوي چې ډېر غټ دروغ وایي تاسو مثال داسې دی چې یو بادار دی بادار سید یو مالک دی او داغه یو مرعی دی غلام یو نوکر دی او دی غلام تاسو چې دی دا غلام د دې بادار سره شریک کله ګڼئ چې دا د دې شریک دی د دې سره په مال کې شریک ګڼئ چې دا غلام راپورته شي او د بادار ته ووایي چې نیمه ستا او نیمه زما نوکر راپورته شي او خان ته ووایي چې ګوره خبرې ډېرې مه کوه دا نیم ستا دی او نیم زما دی تاسو منئ داسې
داسې شته دی دنیا کې چې غلام دی او د مالک سره تاسو حصه دار ګڼئ. نو چې داسې نشته دی نو دا ټول انسانان او دا اولیام چې دي دا غلامان د چا دي؟ د الله تعالی دي. نو دا غلامان به څنګه د الله سره شریکان ګڼي؟ مالک الله تعالی دی. نو غلام چیرته د مالک سره شریکېدی نشي. غلام چیرته د مالک سره شریکېدی نشي. دغه شانته دا عبد دا بندگان دا خو خپل محتاج دي. دا خو وسوس الله پیدا کړل. دا اولیاء پیدا کړل انسانان. دا دنیا خو 50,000 کاله مخکې د انسانانو د پیدایش نه مخکې الله تقدیر کړو. نو کدا د الله سره شریکان وي نو پسمانونو کې به ور سره لکه امداد کړی وي چې د اسمانونو پیدا کو دا یو طرف به موږ پیدا کو. د اسمنګمۍ ته پیدا کې لکه به سره موږ کومه کو. دا خو ونه نو لږ د عقل نه کار واخلي. الله تعالی فرمایي ضرب لكم بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته مثلا د پاره د مثال یا یو مثال بیان کړی من انفسکم تاسو د جنس نه یعنی تاسو کې انسانانو کې الله تعالی تاسو یو مثال بیانوي. هل لکم اشتر تاسو د پاره انسانانو مما ملکت د هغه چا نه چې مالکان دی ایمانکم خیلاسون تاسو خیلاسون غلامان اشتر تاسو په د غلامانو کې څه شي من شرکا اسوک حصداران دا غلام ایستا شریک دی په دې مال کې مال خو تا ګټلې دی تجارتونه تا کړې دي یو نوکر دې ساتلې خدمت د پاره غلام نو تا ته څوک دا غلام تا سره په دې مال کې شریک دی ته خو رب پتی نیمستانیم ده فیما رزقناکم پاغه مالونو کې چې موږ تاسو له درکړي مالک له الله مال ورکړي غلام له خو نه ورکړي غلام خو د تابع دی نو تاسو په دې کې شریک یې فانتم فيه سوا چې تاسو باغی کې برابر یې فيما رزقناکم اشاره ده او یره مخ روټي خو یو ځای خورو دام روټي خوري زم خوري الله تعالی وای د سینا فانتم فيه سوا چې تاسو په کې خصي برابر یې د یو بل سره پوره طاقت برابر یې او کله کله زول چابي ورکما د ټول واکم ولا ورکم الله تعالی وای د سینا تخافونهم كخيفتكم چې یریږي تاسو دغه غلامانو نه كخيفتكم پشانتا د ورستاسو انفسکم د اصلي شریکانو نه د غلام نه کله ته د سیریدلې لکه د اصلي شریک نه چې سړی یریږي د اصلي ورور نه چې سړی یریږي لکه مثلا دو شریکانان دي اصلي دو ورونه دي کند پلار نه او تمال پاتې دي یو ته 1 کروڑ پاتې دي بل ته 1 کروڑ او جایدادونه دي وزارتونه دي نو ګوره دا یو ورور د بل ورور ډیر لحاظ کوي ولی لحاظ کوي ځکه هغه اداره سره شریک دي چې خبره کوي ډیر په احتیاط کوي گاڑی کم یو چاله ورکې نو دنه تپوس کې چاله کدی له ورکم کو ور نکم نو دا ولی کوي ځکه یریږي ته حق دی ور سره نو داسې کله تاسو د خپل غلام نه یریږي جواب ده چې نه هغه د ځان سره د شریک خونه دی چې موږ د شریک کړل نو الله تعالی وای هم دغه شان چې غلامان د تاسو سره شریکان نه دي دا باباګان دا اولیاء دا نیکان دا بدان دا بوتان دا هیڅ څوک د الله سره شریک نشته الله تعالی یک یو ذات دی قل هو الله احد الله الصمد الله وای کذالک هم دغه شانته نفصل الآیات جدا جدا بیانو مونږه الآیات آیاتنا تفصیل سره بیانو مونږه مثالونه لقوم یعقلون د پاره دغه قوم چې عقل لري او عقل نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم وس الله تعالی بیانای چې دا منکران دا مشرکان چې په مثال کې هم سوچ نه کوي او په دلیلونو باندې سوچ نه کوي په د اسمانونو پزمو کو بوټو کانو غرونو انسانانو حیواناتو په بارانونو په ورځ او پشپا او پنورو پس منګمای په خپل ځانونو په حصہ کې سوچ نه کوي دا ولی دا ځکه چې دوی د خواهش بندگان دي بس دې کې ورته فائدہ ښکاری خپل خواهش پس روان دي د الله کتاب پس روان نه دي قران پس روان نه دي حدیثو پس بل اتبع الذين بلکې روان دي ها کسانا اتبع من تابعدار دي روان دي ها کسان ظلمو چې ظلم کړي معنا شرک کړي اهواهم په خپل خواهشاتو پسې بغیر علم بغیر د دلیل هیڅ دلیل ور سره نشته صرف د خواهش بندگان دي چې زړې څغواړي بس یاره ته ورته وي چې الله دې سی وي یاره بس تخپل خبرې کوو بس نور ما کې کار ملره الکه د الله پیغمبر د سوی شریک م جوړو د الله تعالی سره مکه و شریکان په یو الله عقیده ساته نه مړه ته خو نوې نوې مسلې کې دا ولی د خواهش پرسته دا دلیل پسې نه روان نو الله فرمایي فمن يهدي من اضل الله سوق به هدایت او کې هغه چاته چې گمراه کړي وي بیلاری کړي وي الله تعالی دا بیلاری دی الله بیلاری کړي
دا په سمه لار باندې نه راځي. وما لهم من ناصرین او نشته دی د دوی دپاره څوک مددګاران. عذاب به پرې راشي، جهنم ته به روان وي، چغې او کوکارې به بیا وایي، خو څوک به مدد نه کوي. که په دنیا کې هم پې عذاب راځي، سوا د الله تعالی نه څوک مدد کولی نه شي، والله به مدد نه کوي. فاقم وجهك للدین حنیفا. نو په دې آیات کې الله ذکر کوي چې ای بنده مسلمانه، د کافرو په لار باندې مزه چې هغه د خپل خواهش او د خپل زړه مني، نه نه نه، ته د الله ومنه، د الله د رسول ومنه. خپل زړه ته مه ګوره چې ته زما د زړه مرضي ده چې زه څنګه دین پې کوم هغسې به کوم، نه، د الله د حکم مطابق هغه زندګي تېره کړه. فاقم معنا دو برابر کا وجهه کا خپل مخ دی لدین دین ته حنیفنا، کلک چې کلک ولاړې په توحید باندې، کلکه مضبوطه عقیده د توحید ساته په الله تعالی باندې. فطرت الله لازم ونسا، فطرت الله هغه دین د الله تعالی التي هغه فطر الناس چې پیدا کړي دي خلق علیها پاغه باندې. حدیث کې راغلی دی چې ما من مولود الا وقد یولد على الفطرة او على الاسلام. انسانان چې څومره دي دا چې پیدا کیږي په اسلام پیدا کیږي. اول نه هر بچی چې دا مسلمان دی، خو په ابواه یهودانه، مور او پلار چې دغه یا يهودي جوړ کی یا مجوسی جوړ کی یا ته مشرک جوړ کی، نو د پلار د تربیت پورې دا پلار ته جوړ کی دا شانتي. نو دلته الله وایي چې الله تعالی ټول خلق په فطرت د اسلام پیدا کړي، نو په دغه فطرت باندې پاتې شه، کفر مه اختیاروا، شرک مه اختیاروا. لا تبدیل نشته د بدلیدل لخلق الله، د پیدایښت د الله تعالی دپاره. د دې مطلب دا دی لا تبدیل معنا نشته د بدلیدل، مه بدلوئ خلق الله نه مراد دین د الله تعالی مه بدلوئ، دین د الله تعالی هغه مه بدلوئ. دویم مطلب دا دی د خلق نه مراد فطرت چې نشته د بدلیدل، دا فطرت د انسان چې په ماشوم کې پیدا کیږي او د توحید عقیده وي، دا څوک بدلولی نشي. ذالک الدین القیم، دغه دین دی القیم ډېر کلک. کم دین د الله تعالی چې دی. ولکن اکثر الناس، لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون، نه پوهیږي نه. که پوه شو نو دوی ته به هم پته ولګي چې دغه دین دا صحیح دین دی، دین د اسلام. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة، دا نور صفات الله تعالی بیانوي. اول دا دی واقیم معنا خپل دا مخ دی برابر کمانا، په سمه لار باندې روان شه، د دین په لار باندې روان شه. خو ورسره ګوره دا صفت منیبینا چې ورګرځېدونکي الیه الله تعالی ته، یعنی زړه کې دا عقیده لره چې زه به آخرت ته ځم او الله سره به ملاویږم. واتقوه، ویریږئ د الله تعالی د عذاب نه. داسې هم نه چې صرف آخرت منې او د الله د عذاب نه نه یریږي، د الله د عذاب نه مه ویریږه. قبر دی، آخرت دی، جهنم دی، پل صراط دی، ورونه دي، حساب کتاب دی، 50,000 کاله ورځ ده. واقیموا الصلاة، او پابندي کوه د مونځ. پابندي د مونځ دا ده چې په جمع جماعت باندې مونځ کوه، په اودس باندې مونځ کوه، په خشوع په خضوع سره مونځ کوه، په طریقه د پیغمبر باندې مونځ کوه، په خپل ټیم باندې مونځ کوه. دغې ته ویل کېږي پابندي د مونځ. ډېره کې مونځونه مه کوه، کور کې مونځ مه کوه چې ته نارینۍ اذان اورې، کور کې مونځ مه کوه. ولا تکونوا من المشرکین، او مه کېږئ تاسو د ډلې د مشرکانو نه. من الذين فرقوا دينهم، یعنی د هغه کسانو نه فرقوا دینهم چې ټوکړې ټوکړې کړی د دین خپل. وکانو شیعا، او شل دوی او دوی شیعان ډلې ډلې. اشاره د دې خبرو ته چې د مشرکانو صفات ځان کې مه راوله. مشرکانو اول صفت تفریق، جداوالی، په خپلو کې سره اتحاد نشته، دین جدا جدا دی. تاسو ګورئ د هندوانو دین جدا دی، د عیسویانو دین جدا دی، بیا په کافرانو کې ډېرې ډلې د هغوی دینونه جدا دي. د مسلمانانو ماشاءالله یو دین دی. نو تاسو مسلمانانو په دې دین کې ډلې ډلې مه جوړوئ، صرف د یو الله بندگی کوئ، مه د قبرونو بندگی کوئ، مه د پیرانو بندگی کوئ، مه د انسانانو کوئ، مه د اولیاءو کوئ، مه را مدد شوئ د انسانانو ته، صرف الله بندگی کوئ. مشرکانو په شان مه جوړېږئ. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یوه ډله بما لديهم په هغه طریقه باندې چې دوی سره وي، فرحون خوشحاله ده. د انسان طبیعت دا دی چې دی په خپل چې ورسره سري په دې خوشحاله. د انسان طبیعت دا دی
چې د سره دی په کم شي کې دی خوشاله دی مشرک په خپل شرک کې خوشاله دی کافر په خپل کفر کې خوشاله دی بدعات والا په خپل بدعاتو کې خوشاله دی مسلمان په خپل اسلام کې خوشاله دی دیندار په خپل دیندارۍ کې خوشاله دی نو د دې وجه نه چې چاته خبره وکړي چې هلکه ته کفر مه کوې کافره او یا مشرکه ته شرک مه کوه هغې داسې زر نه مني ولې نه مني ځکه نه مني چې هغه د خپل دین ورته ښه ښکاري نو الله تعالی وایي چې دا غلطه ده الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا دینونه مضبوط کړي او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو کې هغه دین راولي چې کوم الله ته خوښ دی او کوم کمی ځای ته چې موږ کې دی رب العالمین دې مونږ ته معاف کړي آمین یا رب العالمین وصلی الله وسلم علی نبینا محمد